زموږ هغه پنځمنې دي بیا دی د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړل بالاخره د اسلامي امارت لوړپوړی غړی مولوي مخمد نبي عمري هم په ژړا کړ. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په خلا رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر او د اسلامي امارت لوړپوړی غړی مولوي مخمد نبي عمري یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې نوموړی د عصري زده کړو د بندیزونو اړوند فرمانونو په تړاو ژړا ته اړ کیږي. راپورونه وایي چې هغه د خوست په مرکز ماتون کې د سلواغې اتمه د دوشنبې په ورځ جامع عایشه الصدیقه کوریانو په نوم د نجونو یوې مدرسې په یوه غونډه کې د عصري زده کړو اړوند د بندیزونو په غبرګون کې دا ژړا کړې ده. نوموړي په اوکلنو سترګو ټینګار کړی چې په اوسني وخت کې د عصري علومو زده کړو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې هغه د عصري زده کړو د پرانیستل کېدو د غوښتنې پر مهال په بې اختیاره توګه احساساتي کیږي او ژاړي. نوموړی د خپلو اوښکو پاکولو لپاره د څادر پیڅ کا سترګو ته وړي. نوموړی د څو شیبو لپاره څادر خپلو سترګو ته نیسي او د ژړا غږ یې اورېدل کیږي. د تالار د ننه ناستو کسانو هم ځینې یې له هغه سره ژړا بدرګه کوي او د عصري زده کړو د بندیزونو پر ضد د احتجاج په توګه اوښکې تویوي. مولوي مخمد نبي عمري د ناستې ګډونوالو ته وویل موږ ته د الله تعالی هدایت وکړي. دیني علوم خو خلاصه دي چې عصري زده کړې هم باید خلاصې شي. د هغه په خبره د دوی د سخت دریځو فرمانونو او پریکړو له امله به راتلونکي نسلونه تش په نوم مسلمانان وي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د عصري زده کړو اړوند بندیزونو پر ضد د اسلامي امارت یو شمېر نورو غړیو هم توند دریځ نیولی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې د خپل شخصي طبیعت له مخې یې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګول شوي دي. په د وروستیو کې د نجونو د عصري زده کړو د خلاصون غوښتنې زیاتې شوې دي چې باید په اسلامي چوکاټ او حجاب کې ورته اجازه ورکړل شي.